19مه پیړۍ کله چې صنعتي انقلاب رامنځته شو. دا انقلاب د یوې خاصې طبقې د رامنځته کېدو باعث شو. دا خاصه طبقه د میلیاردرانو طبقه وه. دا په دې معنا ده چې د دې خاصې طبقې اشخاصو دومره ډېرې پیسې پیدا کړې چې په تاریخ کې یې ساری نه درلودو. د دوی نه مخکې هم سرمایه‌دار خلک تیر شوي دي، خو د دوی په اندازه نه. دوی حتی دولتونو سره رقابت کولو او دولتونه د دوی سرمایې ته محتاج ول. دا د حد نه زیاته سرمایه او قدرت د دې باعث شو چې دوی په ښکاره ځینې بشري جنایاتو ته لاس واچولو. ټول نه، خو د دې طبقې ځینې اشخاص به حتما پیژنئ: هنري فورد، جی پی مورګن، انډریو کارنګي، وینډربیلټ او د ټولو مهم جان ډي راکفیلر چې د بشریت په تاریخ کې تر ټولو سرمایه‌دار ترین شخص پیژندل شوی دی. په اوس وخت کې خو ایلن ماسک پیژنئ. د هغې سرمایه لا د راکفیلر سرمایې ته نه ده رسېدلې. اصلا زموږ موضوع د نړۍ میلیاردران نه دي، بلکې د درملو نړیواله مافیایي کړۍ ده چې همدغه میلیاردران پکې دخیل دي. د همدغه لارې خپله سرمایه دې حد ته ورسوله او د درملو نړیواله مافیایي شبکه یې جوړه کړه. دا داسې سوداګر وو چې د انسانانو په درد کې خپله ګټه لټوله. په 1900 میلادي کال کې راکفیلر د امریکا د نفتو بازار 90% په لاس کې نیسي او د نفتو ټول بازار انحصار کوي. په دې انحصار سره راکفیلر ډېر قدرت پیدا کوي، ځکه دولت او خلک ټول نفتو ته اړتیا لري. راکفیلر د سټنډرډ په نوم باندې د نفت یو شرکت جوړوي چې دولت ورسره د نفتو قراردادونه کوي. دا د دې باعث شو چې راکفیلر ډېره زیاته سرمایه پیدا کړي. دلته نو د راکفیلر مسیر بدلیږي او نوی مسیر د درملو د تولید مسیر دی. راکفیلر د درملو عرضه او تقاضا په لاس کې نیسي او ټول بازار کنټرولوي. د راکفیلر سرمایه د دې باعث شوه چې د امریکا سیاسون او نور سرمایه‌دار خلک د دې ملګري شي. ځینې دوستان یې ډېر مفسد ول، هغوی ته فقط پیسې مهمې وې. دا ورته مهمه نه وه چې د کومې لارې لاسته راوړي. لومړی کار چې راکفیلر کوي هغه دا چې د خپلو سیاسي ملګرو په مرسته یو قانون تصویبوي. په دې قانون کې هغه ټولې طریقې منع اعلان شوې چې پخوا د خلکو پرې په طبیعي شکل باندې تداوي کېدله، لکه یوناني طب او کورنۍ درمل. دا په دې معنا ده چې طبیعي او په کورونو کې جوړ شوی درمل نور غیر قانوني شو او ډاکټران اجازه نه لري چې په کلینیکونو او روغتونونو کې خپلو مریضانو ته دا دوا توصیه کړي. په یوازې باید ورته د فابریکې جوړه شوې کیمیاوي دوا ورکړي. او بله دا چې هیڅوک دا حق نه لري چې مریض ته خپله دوا جوړه کړي. هر ډاکټر چې دې قوانینو خلاف کار کولو، نه یوازې دا چې دندې به ګوښه کېدلو، بلکې اشد مجازات کېدو به او د طب ټول مدارک به ترېنه اخیستل کېدل. دا کار دوی د محکمو له لارې کولو چې دې کار ته یو ډول قانوني جامه ور واغوندي. په کال 1901 میلادي کال کې راکفیلر په نیویارک کې په خپل نوم یوه طبي موسسه جوړوي چې وروسته بیا د راکفیلر په پوهنتون بدلیږي. د دې موسسې کار دا و چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه څېړونکي راوغواړي او د نړۍ بهترین درمل جوړ کړي، هغه هم د هر رنځ لپاره، د واکسینونو نه واخله تر ګولیو او شربتونو پورې. دې موسسې د درملو د یوې قوي امپراتورۍ بنسټ کېښود چې امپراتور یې خپله همدغه شخص جان ډي راکفیلر و. راکفیلر بې حده حریص او خودخوا انسان و، تر دې چې غوښتل یې د دنیا ټول با ارزښته شیان د دې د تسلط لاندې وي. حتی غوښتل یې چې د نړۍ خوږې اوبه هم خپلې کړي. هغه دومره متعصب او نجات پرست انسان و چې ویل یې که ته د اشرافیه طبقې څخه نه اوسې باید ماشوم نړۍ ته ونه زیږوې، او غوښتل یې چې په امریکا کې سقط الجنین یا د ماشوم لرې کول هم قانوني کړي. پلمه یې دا وه چې دوی ویل موږ د ښځو حقونو ته ژمن یو. کومې ښځې چې په حاملګي او یا په شیدو ورکولو کې ستونزې لري باید خپل ماشوم ضایع کړي. په دې کار سره دوی غوښتل چې نړۍ ته دا وښایي چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي. کله چې راکفیلر ډېر زیات قدرت ترلاسه کړو، فکر یې کولو چې شاید دا تر 1000 کالو پورې ژوندی وي. هغې د ځان په مقابل کې هیڅ تومانې نه شوه زغملی او هدف ته د رسېدو لپاره یې له هرې لارې استفاده کوله. په هماغه 1901 میلادي کال کې راکفیلر $100 میلیونه خپلې طبي موسسې ته ځانګړي کړل چې د نړۍ مختلفو برخو نه څېړونکي او محققین راشي او د دې په موسسه کې خپلې څېړنې وکړي. پوهیږئ د هغه وخت $100 میلیونه څومره کېږي؟ د اوس وخت $3 میلیارده. ګورئ، کله چې کومه موسسه دومره مالي پشتیباني ولري، هر څېړونکی غواړي چې دې موسسې ته لاړ شي، هلته کار وکړي او خپلې څېړنې سرته ورسوي. همدا چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه څېړونکي راغونډ شول او د نیویارک په دې مرکز کې خپلې څېړنې پیل کړې. څېړنه خو پیل شوې، خو د دې موسسې د قوانینو لاندې هیڅوک حق نه لري هغه څه چې په تجربو لاسته راوړي هغه د دې موسسې نه بهر وباسي او بل چا سره شریک کړي. څېړونکو په دې ښه پوهېدل چې راکفیلر د امریکا په قوانینو کې څومره دخیل دی او هر کار د پیسو په زور کولی شي، نو ځکه یې هره خبره منله او تل به ورته لاس په نامه ولاړ ول. دا کارونه او څېړنې همداسې ادامه پیدا کوي چې په کال 1909 میلادي کال کې راکفیلر د ابراهیم فلیکسنر سره اشنا کیږي. فلیکسنر په کنټاکي کې د یو پوهنتون مالک و
نور کوم مدرک یې نه درلود، نه کوم ډاکټر و، نه کوم څېړونکی و او نه کومه علمي سویه وه. یوازینی شی چې فلکسنر لرلو هغه دا چې ډېرې زیاتې پیسې لرلې. همدغه دلیل و چې راکفیلر ورباندې ډېر مهربانه شوی و او د خپلې طبي موسسې رئیس یې وټاکلو. یعنې فلکسنر به دا تعینوي چې محصل څه شی زده کړي. راکفیلر په خپل دې کار سره یوه حلقه ایجادوي چې دغه حلقه طبي دیکتاتوري ته لاس اچوي، چې دوا جوړونکی یې معلوم دی، ډاکټر یې معلوم دی او دغه حلقه به دا تعینوي چې د راتلونکي طب محصلین باید څه زده کړي او څه زده نه کړي. که د بهر نه وکتل شي شاید تاسو ته ډېر ښه ښکاره شي چې دا څومره ښه خلک دي، خپلې پیسې مصرفوي، څېړنې کوي، درمل جوړوي او انسانانو ته خدمت کوي، ډاکټران روزي او د تولید څرخ یې جاري ساتلی دی. یوه خبره باید دلته وکم چې د راکفیلر سرمایه‌ګذاري تر یو حده پورې مثبت کار هم کړی دی، خو په ډېر وحشتناک او دیکتاتورانه شکل باندې. دې حلقې به څېړنې کولې چې د رنځونو لپاره درمل جوړ کړي. زه چې د وحشتناکه خبره کوم هغه د دې په خاطر کوم کله به چې دوی داسې یو درمل پیدا کو چې مریض به په کم وخت او کم لګښت سره ښه کولو او دوی ته به یې ګټه نه رسوله، نو دوی به اجازه نه ورکوله چې دا درمل د بازار ته راوځي. دوی به د داسې درمل په لټه کې ول چې مریض یې باید ټول عمر وخوري او دې حلقې ته ګټه ورسوي. راکفیلر په امریکا کې دغه شبکه په ډېرې کامیابۍ سره اداره کوله او غوښتل یې چې په ټوله نړۍ کې وسعت ورکړي. دوی په اروپا کې هم د ځینې سوداګرو سره توافقنامې کړې وې، ځکه غوښتل چې په اروپا کې هم داسې یوه شبکه رامنځته کړي، ځکه د اروپا د دوا جوړونې قوانین او د امریکا د دوا جوړونې قوانین تقریبا یو شی دي او په اروپا کې هم خلک د طبیعي درمل څخه دومره استفاده نه کوي. دلته نو د راکفیلر شرکت ځینو علمي او څېړنیزو مرکزونو ته پیسې ورکوي چې د دوی نه یو ډول مافیایي وفاداري ترلاسه کړي. شاید تاسې ووایئ چې دا خو 120 کاله پخوانۍ خبره ده. که حقیقت درته ووایم د درملو دغه مافیایي شبکه دومره ځواکمنه ده چې تر اوسه هم ادامه لري. دوی نه یوازې دا چې د ناروغۍ لپاره درمل جوړوي، بلکې دا هم په نظر کې نیسي چې یو مریض باید دا تر ډېر وخته پورې او یا حتی تر آخر عمره پورې استفاده کړي. د دې شبکې د ځواک یوه بیلګه د کرونا واکسین و. کله چې د کرونا واکسین جوړ شو، جو بایډن چې هغه وخت د امریکا رئیس جمهور و یو فرمان صادر کړو چې د کرونا واکسین نه پرته د نورو درملو تبلیغات غیر قانوني دي. پوهیږئ د کرونا واکسین چا جوړ کړی و؟ د همدغه شبکې شرکتونو. اوس لپاره د کرونا بحث ته نه ورداخلیږو چې موضوع بله خوا لاړه نه شي. په 1914 میلادي کال په امریکا کې د سرطان ناروغۍ ښه په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې وه. Sleep now and find your peace. په دې وخت کې راکفیلر یو انجمن جوړ کړو چې د امریکن کینسر سوسایټي په نوم باندې یادېدو او هدف یې یو شی و چې دغه مریضانو ته د خپلې مافیایي شبکې درمل ورکړي. رارسیږو 1925 میلادي کال ته کله چې جان ډي راکفیلر متقاعد شوی و او ټول مسؤلیت د هغې زوی جان ډي راکفیلر جونیئر په لاس کې واخیستو. دویم جان په همدې کال په یو آلماني شرکت آی جي فاربن کې په کافي اندازه سرمایه‌ګذاري کوي. د دې شرکت مالک د بایر شرکت مالک هم دی. بایر یو بدنام شرکت دی چې د دوا جوړونې په صنعت کې یو بد نوم لري. بعضې خو لا وایي چې دا یو شیطاني شرکت دی او د پیسو د پیدا کولو لپاره د هرې لارې استفاده کوي، تر دې چې هیروین هم د دوی تولید دی. د هیروین نه هم بدتر ځینې کیمیاوي وسلې جوړې کړي دي. که د ایران او د عراق د جنګ په اړه مو مطالعه کړې وي، همدغه شرکت و چې صدام حسین ته کیمیاوي وسلې ورکړې چې په ایرانیانو او په خپلو خلکو یې استعمال کړي. جالبه خو دا ده چې همدغه شرکت به هغه خلکو ته چې دې اصلونه متضرر شوي وو اعلانات کول او ویل یې چې موږ سره تداوي شته، آلمان ته راشئ. دا کار دوی په دوو دلیلونو کولو. یو دا چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې لاسته راشي او بل دا چې معلومه کړي کیمیاوي وسله په انسان باندې کم تاثیرات لرلی شي. تاسې خپله فکر وکئ، دا کار د انسان دی که د انسان په جامه کې د یو وحشي ځناور. جوزف منګلی په دویمه نړیواله جګړه کې د نازیانو ډاکټر و چې په ژوندیو انسانانو باندې مختلفې ظالمانه څېړنې ترسره کولې، لکه مختلف ګازونه به د انسان په بدن تجربه کول چې وګوري د انسان بدن د دې ګاز په مقابل کې څومره مقاومت لري، یا به یې ژوندیو انسانانو ته د یخنۍ ضد امپولونه تزریقول، بیا به یې دغه انسانان په یخچالونو کې کېنول چې وګوري دغه امپول څنګه کار کوي. دغه امپولونه به دوی بیا خپلو هغو عسکرو ته ورکول چې په یخ هوا کې به یې د دښمن سره جنګ کولو. د دې نه یې هم ډېر زیات ظلمونه کړي دي. که په دې ویډیو کې په دې ظلمونو وغږېږم دا ویډیو به ډېره اوږده شي، په دې بیا درته یو بله ویډیو جوړوم. تاسو شاید داسې فکر وکړئ چې دې ټولو تجربو مصرف منګلی کولو، خو نه، د دې مالي مرسته د بایر شرکت کوله. جوزف چې دومره جنایت یې کړي وو، د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته سویلي افریقا ته ځي، اول ته ځان پټوي. بل خوا د جاپان امپراتور هیروهیټو چې همدا ډول شیطاني تجارب یې په چینایانو سرته رسولي ول، هیڅ کله محاکمه نه شو. همدا ډول جوزف منګلی هم خپله سزا ونه لیده. پوهېږئ دوی دواړه ولې محاکمه نه شول؟
ځکه دوی هغه څه چې د خپلو شیطاني تجربو نه لاسته راوړي ول هغه یې د جنګ ګټونکي هیواد سره شریک کړل، یعنی امریکا سره. Hands held high, the beaten Nazis pour from house after house in abject surrender. We shall never surrender! متاسفانه دا شی همداسې ادامه لري او سرمایه‌داران دومره ځواکمن شوي دي چې هیڅ قانون دوی نشي مهار کولی. سیاسون هم تر یو حده پورې اجازه لري، د هغې نه پورته اجازه نه لري چې د دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. یعنی ثروت او سرمایه دومره ارزښت لري، انسان ولې تر دې حده حریص او شیطان فکره شي؟ بیا هم څه ګټه لري چې انسان د ټولې دنیا مال او متاع ترلاسه کړي او خپل انساني جوهر د لاسه ورکړي؟ یوه خبره باید دلته وکم چې دې څېړنو مثبت اړخ هم لرلو او په ځینو هیوادونو کې دا مافیا ډیره کنټرول شوې هم ده چې په نورو ویډیوګانو کې به پرې وغږیږم. موږ مهمې تاریخي پیښې څېړو، خاصتا هغه چې اوس هم زموږ په ژوند تاثیر لري. په دې هیله چې موضوع مو خوښه شوې وي. تر بیا ښې چارې.